السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن به زه تاسو ته د افغانستان محمد نبي مینوالو ته یو بل ډیر زبردست او د خوشحالۍ خبر ورکوم چې په T20 بلاس کې محمد نبي د خپل ټیم لپاره دویمه لوبه هم ګټلې ده. زه به تاسو ته وایم چې دغه لوبه اوس ختمه سوله، ډېر ناوخته ټایم کې ختمه سوله. په دغه لوبه کې هغه بل ټیم اول بیټینګ ترسره کړ، صرف 101 رنزه ټارګټ د محمد نبي دوی ټیم ته ورکړی او زه به تاسو ته وایم چې نبي خو کوم لوبغاړی په بولینګ کې نه ده آوټ کړی، خو په 4 اوړو کې صرف 18 رنزه ورکړي دي چې 4.5 اکونومي باندې بالینګ ترسره کړی، یعنې 4.5 رنزه په یو اور کې ورکړي دي چې دغه یو ډېر زبردسته بولینګ حسابېږي په 6 اوړیزو لوبو کې. زه به تاسو ته وایم چې دې نه علاوه نه تنها محمد نبي ورته ښه بالینګ ترسره کړی، بلکې په بیټینګ کې هم ډېر زبردسته بیټینګ د خپل ټیم لپاره ترسره کړی. حالانکې دوی خو دغه 101 رنزه ټارګټ چې دغه بل ټیم ورکړی ده، دغلته دوی لوبه بایللې ده، ځکه په 6 اوړو کې 140 رنزه ټارګټ ډېر په اسانۍ سره چیز کیږي. د محمد نبي دوی ټیم بیا په 19 اول کې دغه ټارګټ پوره کړی ده. نبي په 19 بالو باندې 22 مهم رنزونه د خپل ټیم لپاره کړي دي، 142 سټرایک ریټ باندې لوبه ترسره کړې، یعنې ډېره تیزه لوبه یې ترسره کړې ده. د نه علاوه دغه نور لوبغاړي د انګلینډ لوبغاړي دي، ویسکورسرز 140 رنزه کړي دي، پارنرز کوم د ساوث افریقا پخوانی لوبغاړی هغه 25 رنزه کړي دي، او کوک په نوم باندې یو لوبغاړی د هغه 25 رنزه کړي دي. نو دغه لوبه کې نه تنها محمد نبي ورته ښه بالینګ ترسره کړی، بلکې ښه بیټینګ هم د خپل ټیم لپاره ترسره کړی ده. او دغه لوبې سره د محمد نبي په T20 بلاس کې دغه 2 لوبې ګټلې دي او دواړه د محمد نبي په وجه باندې ګټلې دي. د دوی ټیم ته چې کله نه محمد نبي راغلی ده، نو دغه T20 بلاس کې 2 لوبې دوی سر په سر ګټلې دي.